الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. ديبو محترم ورونو رمضان المبارك أغا تيرشو الله سبحانه وتعالى دي زمنغا طول نيك عبادتنا بخبل درباركي قبول ومنزوركي بدي معشكي جدي يوبل مستحب عمل جدير زياد أجر وثواب لري. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. جاجد رمضان مبارك روجيوني ولي او بيور بسي د شوال شبك روجيوني ولي نو داسي دا لکه دجي طول عمر يا طول کال چده اغا روجيني ولي نو دا سمر لوی فضیلت او اهمیت دی. او شوال میاش چده اغام دا میاش دا کم کی چه منگا یو دا اختر میاش نو دا روجي چده دیر زیاد فضیلت او اهمیت لري. دا یو روجه چده اغا سمر اجر و ثواب لري. نو که انسان طول عمر روجي داغي حساب شي او یا یو کال روجي داغي حساب شي نو د څومره اجرونه او ثوابونه هغه وګټل. تیار منګه د روجو سره چې عادت شوی هم یو نو د دینه هم چې فایده غسل پکار دی او د دې روجو چې ډیر زیات اهتمام پکار دی ځکه اجر او ثواب او فضیلت د دې روجو چې هغه ډیر دی. دویمه خبره دا ده چې دا روجي پر لبسي هم نیول شي او دا لازم نه ده چې پر لبسي ونیسي نو وقفه په منځ کې هم کولای شي خو ضروری ده چې په دې میاش کې دا روجي ونیسي او په دې میاش کې ختم کی. اوس تقریبا سره پاس شل ورځې چې د میاش پاتې دي نو که کوم ملګرو شروع کړي ني نو هغه د دې اهتمام وکي او ځان چې د اجر او ثواب نه برخمن کی.